د یو مسلمان سړی په بل مسلمان باندې څومره حقوق دي کسي الله تعالی دغه حقوق فائدہ بیان کړی ده. فائدہ څه دی؟ الله تعالی بیانوي چې تاسو خپلونه ته ګوندونه ته د حقوق ورکړي، داسې مسکین ته د حق ورکړي او مسافر سړی ته د حق ورکړي. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، وای چې دا د یو کس ته پورا دغه شی بهتر دی چې هغه د الله رضا غوړي. هغه غوړي چې د الله د مون روزي شي، بیا په چار د هغه د بنده حق ادا کو. د بنده په بنده باندې ډېر زیات حقوق دي. خو یو روایت درته بیانوم، په هغه روایت کې الله نبی شپږ حقوق بیان کړي دي چې د یو مسلمان سړي په بل مسلمان باندې شپږ حقوق دي، هغه د پځې کوي. مسند احمد کې دا یو روایت موجود دی، نقل کولی ول دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه. بیا اسلام فرمایي حق المسلم علی المسلم ست، د مسلمان په مسلمان سړي باندې شپږ حقوق دي. قیل ما هي یا رسول الله، اې د الله پیغمبر هغه شپږ حقوق کوم دي؟ نبی علیه الصلاه والسلام ورته وګڼل، ورته چې اذا لقيته فسلم عليه، چې کله د چا سره ملاقات کې بیا سلام ورسوه. زه تفصیل نه بیانوم چې سلام څومره فضیلت دی، سلام څومره آداب دي، څومره برکات دي، څومره فواید دي، د سلام کوم الفاظ دي، کوم الفاظ باندې کوم اجر الله تعالی درکوي، هغه ان شاء الله په خپل وخت باندې بیانوي. بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل چې اذا دعاك فاجبه، چې کله څوک دعوت درکوي د یغ دعوت قبلوه، یغ ته انکار مکه. درې شایونه داسې چې د یغ نه انکار کله هم سره نشي کړی، دا په ذهن کې کښنه وي، ډېره اهمه خبره ده. اول دی چې کله یو سړی تو ته خوشبویي درکوي، عطر درکوي، خوشبو درکوي، تیل درکوي، دغه نه انکار مکه. دوم چې کوم انسان تو ته تکیه درته کښږدي چټه د یغه نه انکار مکه. یو سړی د تول مار وغله بل سړی تو ته تکیه کښږدي ته انکار نه مت دروخه، انکار ماز نه کا ځون ته کښږده په نبات کا ضرورت نه و بیا واپس کا یا بل چاته ورکا، خو یغ مخ انکار مکه. درم شای د شوده چې څوک درکوي د یغه نه انکار مکه. دا درې سره شاینه داستی چې دغه قیمت کم وي، دا د کم قیمت ولدي. خوشبو داستو چې هغه په زرینه په لکینه ملاویږي، په 200 روپۍ هم ملاویږي، 500 هم ملاویږي. نو یو سړی هغه شی ته هدیه کوي، گیفت کوي، درته انکار مزنه. نو دا شاینه داستی چې عموما دغه قیمت په کم قیمت باندې هم ملاویږي. او درم شی پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیان کړی دی، یا چې واذا استنصحك فانصح له، چې کیم سړی د تونه د خیرخواهی طلبګار وي، د یو سره خیرخواهی معامله کوي. څلورم پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي واذا عطس فحمد الله فشمته، چې کیم انسان چې وپرنجي هغه الحمدلله وایي، به د یخ په جواب کې يرحمک الله وایي، بیا دا وایي چې يهديكم الله ويصلح بالكم، بیا يرحمک الله وایي د په جواب کې. او بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام پنځم د شی من کوي واذا مرض فعوده، چې کله څوک بیمار شي بیا د یغه عیادت کا، د یغه تیمارداری کا، د یغ پښتنه کا. تیمارداری متعلق دا یو خبره په ذهن کې ساتي چې خالت د بیمار سړی پښتنه ته ورسي، بیا ځون سره ګولینه یوسي، ځون سره بسکټ یوسي، ځون سره نور د خوږو سامان یوسي. امیر استاذ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګمن دامت برکاتهم العالیه هغه یو خبره بیانوي، یا چې کله د چا چې تاسو تیمارداری کوي، پښتنه کوي، بیمار سړی وي، بیا یخته بندل پلاستیک ما وری، خوږه ما وری، یخته ګلدسته ما وری، یخته نغد ریپی ورکوي. کدا شي ته د ګلدسته یخته ضرورت نه وي، ته د بسکټ یخته ضرورت نه وي، ته د ډبل روټي یخته ضرورت نه وي، یا چې کدا شي ته نغد ریپی ورکې د سره دوايي ریپی نه وي، هغه دوايي په وخت. نو د تیمارداری متعلق دا اهم شی دی چې یخته ریپی ورکوي، چې هغه د ریپی باندې که دوايي هم وخلي، که بسکټ هم ورته کو، که د خوارو کول شي هغه هم په کو، که ستنه وي هغه هم ورته په وخلي. بهر خو ریپی دا شی چې په باندې هغه انسان هر ضرورت پیدا کولی شي. نبی علیه الصلاه والسلام شپږم شی بیان کړی دی واذا مات فاتبعه، چې کوم انسان مړ شي دغه دنیا نه لوړ شي، بیا د یخ په جنازه کې شرکت. نو دا شپږ شی نه داسې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیان کړی دي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دغه شپږ حقوق دي. اول حق دا چې کله د چا سره ملاویږي یخ ته سلام ورسوه،
دوم شی دا دی چې کله څوک دعوت درکوي یغ دعوت قبلوه او درم شی دا دی چې کله څوک د تو نه د خیرخواهۍ طلبګار وي د سره د خیرخواهي معامله کوي څلورم شی دا دی چې څوک وپرنجېږي یغ په جواب کې هغه الحمد وایي ته یرحمک الله ورته وایي پنځم شی دا دی چې یو انسان بیمور شي د یخ تیمارداري کا او شپږم شی دا دی چې کله یو انسان دغه دنیا نه لوړ شي بیا د یخ په جنازه کې شرکت کوي نو دا شپږ حقوق داسې چې پیغمبر علیه السلام په یو روایت کې دا جمع کړي دي